مسلمانانو ورونو د نبی صلی الله علیه وسلم د هر یو امتی ذمہواری د الله په نیز باندې دا ده چې د الله جل جلاله کومه لاره د هدایت مؤمنانو ته ښودلې ده، مؤمن ته دا ذمہواری سپارلې ده لکه څنګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله فرمایي قل هذه سبیلی ادعو الى الله على بصیرة. ویا ای پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا قرآن او سنت دا وحی دا زما لار ده، ادعو الى الله على بصیرة، زه الله ته خلق را بلم، د الله مخلوق را بلم، د دې ذمہواری دپاره الله را لېږلی یم چې الله ته خلق را وبلم، د الله الوهیت ته، د الله معرفت ته، د الله عبادت ته، او د الله نه سوا د هغه د مخلوق د بندګۍ نه د منع کولو دپاره دې ته زه الله را لېږلی یم علی بصیرة، سره د دلیل، سره د پوهې، سره د روښانه او واضح دلیل نه زه او هغه څوک چې زما په لار روان دي د هغوی به دا ذمہواري وي چې هغوی به د الله دې لارې ته د الله مخلوق رابلي. د دې لارې د دلایلو دپاره الله دنیا ته درې قسمه دلایل رالیږلي دي، یو دی عقلي دلایل، یو دی نقلي، او دویم دی وحیي دلایل. الله جل جلاله د دې عقلي دلایلو په باره کې فرمایي ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنهار لآیات لأولی الالباب. اولو د اسمانونو کې او د ځمکه کې او په مختلف پیدا کولو د شپو او د ورځو کې چې د شپې تیاره وي او د ورځې رڼا وي، دې کې ډېر دلایل دي د الله جل جلاله د قدرت، د الله جل جلاله د معرفت، او د الله جل جلاله د ذات او دغه د صفات د پیژندلو. د چا دپاره پکې دلایل دي؟ لأولی الالباب، هغه انسانان چې هغوی ته الله صفا عقل ورکړی دی، هغوی ته الله ذی عقل مخلوق پیدا کړي دي. ګورئ مسلمانان ورونو، انسان ولی د نور مخلوقاتو نه شرافت او کرامت لري؟ ځکه چې الله په ټول مخلوق کې اولو الالباب ګرځولی دي، او د دې ټول دنیا مخلوقات دلائل دي د الله په الوهیت باندې. په هر یو شي کې دلیل دی علی انه واحد. که دې غرونو ته ګورو، که دې د الله عجایب مخلوقاتو ته ګورو، دې نظارو ته ګورو، ګوره مسلمان چې په هر طرف باندې ځي د هغه به دا سوچ او فکر وي چې زه د الله جل جلاله د معرفت پکې څه لیدلی شم. د کور نه بهر وځي، مسلمانان یو طرف ته سفر کوي، مزل کوي، غرونه مخې ته راځي، دریابونه مخې ته راځي، ښایسته د الله د قدرت نظارې مخې ته راځي. دا ټول د څه دپاره په کوم نظر باندې باید مؤمن ورته وګوري؟ د مؤمن باید نظر دې ته وي چې په دې شیانو کې د الله د قدرت نښې دي، د الله د الوهیت نښې دي. په دې طریقه سره الله انسانان خپل الوهیت ته رابلي، خپل عبادت یې رابلي. ګورئ عزتمندو، یو د هغه لارو نه چې د هغې لارې نه مسلمانان دین ته رابلل کېږي دا دینی مدارس دي. اصلي مقصد د دې څه شی دی؟ هغه د الله لارې ته رابلل دي. الله فرمایي ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين. د چا وینا د هغې نه ښایسته جوړېدلی شي
چې څوک الله ته خلق رابلي. ومن احسن قولا ممن دعا الى الله، هغه چا نه د چا وینا ښایسته بهترینه ثمرې والا فایدې والا نشي ګرځېدلی دا چې د هغه چا د وینا نه چې هغه خلق د الله لارې ته راوبلي، خپل هم پرې رواني، خپل هم د اسلام او د صحیح عقیدې منونکی او عمل کوونکی وي او نور خلق هم دې لارې ته رابلي. الله جل جلاله انسانانو ته امر کړی دی چې تاسې د الله په مخلوقاتو نظر واچوئ. هر یو ځای کې د الله جل جلاله د دین او د حق لارې او د حق او د باطل د پیژندلو دپاره تاسو یو لار الله درته لېږلې ده چې هغې ته د الله لار وایي، چې الله فرمایي وان هذا صراطي مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. همدا الله وایي چې زما لار ده، سیده لار ده. ټول انسانانو ته د دې یو لارې د تابعدارۍ امر الله کوي. د دین هغه خوا چې څومره لارې دي د دین په نوم باندې یا د بدنۍ په نوم باندې، الله انسانانو ته څه فرمایي؟ که چارې تاسې د دې سیده لارې نه سوا په نورو لارو باندې روان شوئ، هغه لاره چې الله در ښودلې وه د هغې نه به مو جدا کړي. هغې ټولو ته خطوات الشیطان وایي، لارې د شیطان وایي. د هدایت لار، د ایمان لار، د رڼا لار هغه یوه ده، او د ګمراهۍ لارې، د بېدینۍ لارې هغه بېشماره او زیاتې لارې دي. د دې وجې نه رسول الله صلی الله علیه وسلم هم د دې خبرداری ورکړی دی چې دا امت به په ډلو تقسیمیږي، 83 ډلو ته به رسیږي. دا ټولې به اور او جهنم ته ځي، صرف یو ډله به هغه جنت ته ځي. نبی صلی الله علیه وسلم د هغې ډلې باره کې فرمایلی دي چې ما انا علیه و اصحابي، هغه لار چې زه چې د الله خپل پیغمبر ځان یادوي او زما صحابه پرې روان دي، دې ته فرقه ناجیه وایي، دې ته هغه ډله وایي چې په 83 ډلو کې به جنت ته ځي. د دې ډلې نوم هغه مسلمان، مؤمن، متبع د وحي او سوچ او فکر کوي د الله په الوهیت کې او د خپل هادي او مرشد په پیدا کولو کې چې زمونږ رهنما، زمونږ لایق د تابعدارۍ، زمونږ امام او مقتدا رسول الله صلی الله علیه وسلم دی. بس چې دغه دوه لارې چا وپېژندلې، هغه انسان کامیاب او د نجات په لار روان انسان دی، او چې د دې نه دا لارې خطا کړه هغه انسان ناکام دی. الله جل جلاله دی مونږه ټول مسلمانان دې هدف ته متوجه کړي چې اول هغه لاره وپېژنو چې کومه د نجات ته، او بیا په هغې باندې د تللو او د تابعدارۍ او د عمل کولو توفیق د الله نه وغواړو او کوشش وکړو. بس دا کافي ده د پوره نجات دپاره په دنیا او په آخرت کې. اقول قول هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين.